ته مه یېرېږه که تا نه ستا رزق خطا شو که نه د رزق نه ته نه خطا کېږي رزق نه ته نه ګډوډ کېږي ښه مطمئن ژوند تېروه راځي او ستا خوا له به راځي او د کور دروازې له نه د کټ له به د رزق راځي او سبحان الله یو حدیث ته ووایم دا زړه به مو ته خوشحاله شي او دا ډېر هیرسناک ملګري چې دي انشاءالله نه به یې موږ سره دغه ډېر هیرسناک خو دا ډېر چې کوم دي نو د دوی دا هیرس به لږه ګزاره وکړي هغه حدیث واوره امام ابن ماجه راوړی دی جابر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ایها الناس ای خلکو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه واجملوا فی الطلب او دا رزق چې ګټئ نو په ښایسته طریقې سره یې ګټئ ښایسته طریقې څه مطلب دی حلال رزق ګټئ په طریقې یې ګټئ ځان پسې لیونی کومه ځان ته نقصان مه رسوه نو بیا یې څه ووایي فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها یو نفس ګوره د هغه وخته پورې د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې خپل رزق ختم کړی دی وإن أبطأ عنها اگر که دا سړی ترې غافله شي دا د چا چې رزق دی دی څه شو غافله شو خو دا رزق به ودراسي ته مه یېرېږه که تا نه ستا رزق خطا شو که نه د رزق نه ته نه خطا کېږي کېدی شي تا نه ستا رزق څه شي خطا شي کېدی شي که نه شي طریقه لار دا نه ګډوډه کېدی شي خو د رزق نه ته نه ګډوډ کېږي ښه مطمئن ژوند تېروه راځي او ستا خوا له به راځي او د کور دروازې له نه د کټ له به د رزق راځي دا بیماران چې به د هسپتالونو کې پراته دي دا چې ړقېدی نه شي دوی ته رزق نه رسي دا چې بېهوشه پروت دی ډراپونو کې ورته خوراک رواني د ته رزق نه روان حالانکې هغه په کومه کې بېهوشه پروت دی او ستا ماشاءالله بدن روغ رمټ کار کوي او ځان دې لیونی کړی سهار نه ماښام چې دا زه به کومه څه نه په الله باندې یقین ساته هغه موږ سره لوز کړی زه به رزق در کوم بې رزقه موږ نه پرېږدي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اوس واوره فاتقوا الله بیا ووی واجملوا فی الطلب او دا رزق په ښایسته طریقې سره ګټئ خذوا ما حل ودعوا ما حرم څه چې حلال یې هغه ګټئ حرام پرېږدئ دا څومره ښایسته حدیث دی څومره خوندور حدیث دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تغدو خماصا وتروح بطانا سحر چې دا مرغۍ ځي نو خېټه یې خالي کډه کوي خالي خماصه دا د خمس نه اخیستی شوی خمس په عربۍ کې جوع ته وایي لوږې ته وایي ماښام چې دا راځي واپس نو خېټه یې ډکوي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف دا ونه وي که تاسو په الله باندې صحیح توکل وکړئ الله به تاسو له داسې رزق درکوي څنګه چې مرغۍ له ورکوي نه په دې ځای خبره ودرولی شو خو دی ووایي سحر چې ځي نهاره خېټه باندې لاړې شي نو راځي په ډکه خېټه باندې اشاره ده دې ته چې رزق ول الله ورکوي خو ګوره کوشش کوي ځي الوځي نو ته به هم کوشش کوې دا نه چې خپلې په خپل باندې اچولي او الله رزق راکوي دا رزق خو الله درکوي خو ته به څه کوې ته به کوشش کوې ته به اسباب لټې دغه کوتره څه مزدوري کوي چا سره څه عقد لیکلی دی چې شپږ میاشتې مزدوري او یا مسافري او یا نه خو ځي خپل کار کوي کار یې څه دی وطن کار یې دا دی د خپل ځینه الوطن لاړه د خپل ځینه که نه ولې کوتره په خپل ځینه استه ده نه لاړه اخوا دېخوا اخوا دېخوا نظر یې پرېوتو هلته رزق شتي ورله هغه رزق الله ولا رزق ورکوي دا د رزق نه پاتې نه شي موت او پاتې شو کله کله دلته د عرب نه دي عرب بیا خصوصا د دې خلیج ملکونو د عرب دوی له الله ډېر توفیق ورکړی دی په دې بعضو نیکو کارونو کې چې هغه د نورو مسلمانانو نه پکې دوی مخکې دي او دا هر سړی مني الا هغه چې تعصب پټۍ په سترګو پرتی دی هسې نه مني یو هغه خبره چې الله پکې دوی له ډېر توفیق ورکړی دی هغه د مال د الله په لار کې لګول
په قسمه قسم طریقو سره لګي. نو ډېرو ځایونو کې بعض ځایونو کې ما لیدلي تاسو هم لیدلي لکه د اوبو بوتل به یې راوړی په هغې کې به یې سوری کړی او هغې ته به یې لاندې یو لوښی یې ایښودی په هغې کې اوبه رابهېږي د کوترې ونه راسي. لیدلی دي که نه پیشوګانو دپاره یې ځای جوړ کړی نو کوترو دپاره یې ځای جوړ کړی چې دا خوراک یې ورته ور اچولی دانې ور اچولي هغوی را جمع کېږي.